د پاکستان پوځي رژیم صهیونیه کړنې او د افغانستان سترې محکمې د علماو د جهاد فتوا. پاکستان د کوم هدف لپاره کار کوي او په ټوله کې د پاکستان جوړښت د کوم هدف لپاره رامنځته شوی دی؟ لکه څنګه چې اسرائیل او پاکستان په یوه وخت کې د یوه هدف لپاره جوړ شول، اوس هم دوی د خپل تیر تاریخ په څیر د یوه هدف لپاره چې مسلمان وژنه ده، اسلام ځپنه او نسل وژنه ده، په چټکۍ او تیزۍ سره کار کوي. دغه دوه ورور هیوادونه چې د اسلامي امت په بیلابیلو جغرافیو کې د سرطان په حیث راټوکېدلي دي، د مسلمان وژنې په پارې له هیڅ لارې څخه مخ نه دی اړولی. د روژې مبارکې میاشت له پیل څخه 2 ورځې مخکې د اسلامي امارت ځواکونو د پاکستان د دجالي او صفاک رژیم څو تنه پوځیان آزاد کړل. بالمقابل دغه خونخوار او احسان فراموش رژیم د حیوان په څیر د دغه احسان په مقابل کې د صهیونیستي رژیم له کړنو څخه په تقلید په نیمه شپه کې د ګلالیو ماشومانو او ملالیو ښځو هډونه ټوټې ټوټې کړل، مقدس قرآني نسخې وسوځولې او مدرسې ړنګې کړې. په همدغه ورځو کې د منځني ختیځ اسرائیلو پر بله اسلامي جغرافیه ایران بریدونه وکړل او هلته د مسلمان وژنې هڅې کولې. دواړو اسرائیلي رژیمونو د مسلمانانو مقدسې میاشتې ماشومانو او بېګناه وګړو ته ونه کتل. اسرائیلي رژیم چې ځان یهود ګڼي پر ایران برید وکړ او پوځي رژیم چې ځان مسلمان ګڼي تر همدغه یهودو یې سختې او ړندې بمبارۍ ته دوام ورکړ. اوس چې اختر په رانږدې کېدو دی، دغه خونخوار رژیم یو ځل بیا د اسرائیلو د هغه عادت په شان چې هر کال به په مسجد الاقصی کې د اختر په نږدې ورځو کې مسلمانان شهیدول، په غزه کې به روغتونونه په نښه کول او د نړۍ د مؤمنانو د اختر خوښي په غم بدلولې. دغه حیوان صفته پوځ او درنده مشرانو یې هم د افغانستان پر پلازمینه کابل کې د محتدینو روغتون په نښه کړ او په سلګونه بېګناه ناروغان شهیدان او ټپیان کړل. ګرانو محترمینو، زه نن فتوا درکوم. ټول به غوږ ورته نیسئ، ټول دلایل ته به غوږ نیسئ او سر تر پای به اورئ او ټولو علما به پر دې نظر ورکوئ. ګرد علما ټول به په دې کې نظر کوئ. اول زموږ افغانستان دی، اوس پاکستان پر دې باندې حمله کوي، حمله پر کړې ده او یو پلان په څو وارو باندې. اوس موږ ته دفاع د وطن څخه پر موږ واجبه ده که نه ده؟ تر ټولو اول دا وایي چې دغه دفاع پر ټولو د افغانانو باندې واجبه ده، بلکې بیا به وروسته درته وایي چې پر ټولو مسلمانانو. اول پر چا باندې واجبه ده؟ پر افغانانو خامخا واجبه ده شرعاً چې د بقیې به جهاد به وردانګي ورځي به د پاکستانیانو د پاکستان د فوج به جنګ کوي. اول د آیات یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. الله پاک وایي چې د الله په قول وکړئ، د الله اطاعت وکړئ، د الله د رسول اطاعت وکړئ او د اولي الامر اطاعت وکړئ. نو زموږ اولي الامر اوس هغه دی د دوی سره په جنګ شکل دی، موږ ته وایي ورسئ. نو پر موږ واجبه ده شرعاً چې موږ به جنګ ورسره کوو. د امیر امر تر هغه سنې واجب دی تر څو چې د شریعت خلاف فتوا یې نه کړي. دوهم دا خو آیات شو چې هغه خامخا پر موږ واجبه ده او دا جنګ واجب دی، بیان درته کوم. دوهم د عطفجس روایت قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، د نبی علیه السلام څخه وایي هغه ویل من اتاکم که څوک تاسې ته راغی په داسې وخت کې چې امر ستاسې جميع په رجل واحد یو امیر و، دا بل څوک درته راغی اراده یې درلوده ستاسې له کاره در ماته کړي، ستاسې جماعت هغه در متفرق کړي، فقتلوه تاسې مړه کړئ. ګرانو محترمینو، دا هېڅ لا بله نه لري. هغه دغه لري چې زموږ خپل پر امیر راجمعئ، خپل د امیر سره اتحاد، ټول افغانستان علما، عام خلک، بلکې مختلفو رایو، مختلفو قومونه او مختلف مذهبونه والا ټول پر متفق یو. نو دوی دغه غواړي چې زموږ هغه جماعت را متفرق کړي. د اسرائیلو صهیونیستي رژیم او د پاکستان پوځي رژیم په ورته والي کې کله چې اسرائیلو په غزه کې کوم لوی روغتون لکه مستشفى الناصر، مستشفى الشفا، شهید الاقصی او دې ته ورته نور روغتونونه په نښه کول، نو سمدستي به د رسنیو کارکوونکو ادعا وکړه چې تر روغتون لاندې د حماس ځواکونه وو او ورته نورې بهانې به یې کولې. یعنې داسې دروغ نه ویل چې موږ روغتون نه دی په نښه کړی، بلکې برعکس دغه مشرقي اسرائیلو چې کله روغتون په نښه کړ، ټولو خبریالانو او رسنیو یې روغتون، ټپیان، شهیدان د هر یوه بیل بیل انځورګري وکړه. ټولې نړۍ روغتون ولید
او ټوله نړۍ د دې شاهده شوه چې هلته ناروغان چې رغېدلي لا نه وو د رنځ درد په حالت کې په وینو ولړل شوي وو. خو د پوځي رژیم بې حیا بیاندیانو ویل چې موږ په کابل کې پوځي مرکزونه په نښه کړل. خلک چې هغه باندې مریضان ول دوی په ډي ان اې کې دا معلومیږي چې څوک دي د شهیدان. موږ ټولو ته دعوت ورکوو چې رادي چې د دغې ساحې لیدنه دې وکړي. دا مطلق ټول ملکي خلک دي انشاءالله. د دغه لوی طاغوت او د دې وخت د بني اسرائیلو چې د موږ په څنګ کې دا بېګاه د موږ په وطن باندې ظلم کړی دی، انشاءالله افغانان به بې انتقامه نه پاتې کېږي. خو زه د رسنیو نه بیا هم پوښتنه کوم دلته دې راسي ودې ګوري چې دغه خلک ټول دغه ټول جنایتونه هماغه ادعاوې ثابتوي چې د پاکستان او اسرائیلو ایجاد د یوه هدف لپاره چې مسلمان وژنه او اسلام ځپنه ده تر سره شوي دي. خو د پاکستان پوځي رژیم دې خبردار وي چې افغانانو هیڅ چاته خپل پور او د شهیدانو د وینو انتقام نه دی پریښی. هر چا چې د کابل عظمت، جلال او غرور ته په چپه کتلی دي او پر دغه اسلامي خاوره یې پلیتې پښې لمس کړي دي، بیا افغان غیور ولس په وینو کې لمبولی دي. میندې مو پرې بورې کړي دي، پلرونه مو پرې جړولی دي او د مؤمن کابل انتقام مو په څو چنده ترې اخیستی دی. موږ د حق د توغ پورته کوونکي یو، د هر طوفان پر وړاندې مضبوط ولاړ یو. موږ هغه لمبه یو چې هیڅکله نه مړه کیږي، هغه رڼا چې تیارې څیري او هغه ځواک چې باطل له منځه وړي. خپلو امیرانو ته پیغام ورکوو، ای د سپېڅلي امارت عزتمندو مشرانو، لکه څنګه چې ستاسو په اطاعت سره موږ د نړۍ د یرغلګرو د بریدونو پر وړاندې د دنګو غرونو په شان ودرېدو او د تندر په څېر د دوی په ځالو ورپرېوتو او هغوی مو له خپلې خاورې څخه وشړل. نن هم همداسې ولاړ یو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کوي، واطیعوا امراءکم تدخلوا جنة ربکم. او خپلو خلکو او ولس ته وایو، ای زړورو او آزادو مسلمانانو، موږ له زړه او ځان په ډګر کې چمتو یو او د خپلو وینو په بیه له تاسو او ټولو دیني ارزښتونو څخه دفاع کوو. دا د هغه محمد الفاتح د اجدادو اولادونه دي چې د قسطنطنیې پر دیوالو یې د صلیبیانو غوښې او ډبرې په منجنیقونو یو کړي دي. دا د هغه غزنوي سلطان احفاد دي چې په سند او اثبات سره پنجاب او هند کې د یرغلګرو پر سینو غشي ټومبلي دي او سرونه په نیزو کې تر سمانات بود پورې وروړل شوي دي او هغه پرې ټوټه ټوټه شوي دي. دا د هغه پلرونو روزل شوي بچیان دي چې په دوو سختو وینه بهونکو جګړو کې یې د انګریزي استعمارګرو وینې د میوند پر دښتو بهولې دي او دغه راز د غازیانو باغونه یې پرې اوبه کړي دي او تر کورونو یې ځغلولي دي. لا اله الا الله افغانستان کې هغه غیرتي ولسونه پراته دي چې شرقي یرغلګرو ته د سر په کاسه کې اوبه ورکړي دي. په زرګونو سره پوځیان یې تر تورو خاورو لاندې کړي دي. دا د هغه ملا صاحب روزل شوي سپاهیان دي چې امریکایي طاغوت ته سخت عذابونه ورڅکلي دي، لاسونه او پښې یې پرې کړي دي، له ذایقه او شامه قوې څخه یې خلاص کړي دي. د پاکستان پوځي رژیم ته دا هر څه په تشو لاسونو او په ناچیزه مادیاتو ستاسې باداران تر دغه حاله را رسولي دي. لرې نه ده چې تاسې به هم د خپلو بادارانو په شان په همدغه بدبخت عاقبت اخته شئ. د ناروغو شهیدانو انتقام به ډیر سخت وي. د اسلام دغه جغرافیه به وسعت ومومي. له اسلام برباد څخه به اسلام آباد جوړ شي. د شیخ صاحب د حسینو لښکرو پر وړاندې به هیڅ سیکولر یا لاډ میکالي پلیټ خند نشي او مظلوم ملتونه به ستاسې له جبر او ظلم څخه خلاص شي باذن الله.